په خیر یې؟ څنګه دی کار څنګه روان دی؟ چال دی کار دی کوه مړه د کار څنډه د کمرې مخې ته راولم او تاسې ته ښایم والا یاران صرف چکر راوتېستو چکر دلته دغه سیمه چې ټوله هغه سیمه چې معلومیږي دغه سیمه بیا د لاهور ډک سیمې په نامه یادوړي دا مهال خوښېږي دوستانو وینا هغه مخامخ دغه دوه قاري صاحبان پې ناست هم دي دغه ځای معلومیږي دلته مخکې د زانګو سیسټم و په کرکټ کې د چا مینهوالي محمد نبی صاحب محمد نبی کوم شاټ دی ویګر هغه مخامخ چې معلومیږي ورور د پله په سر باندې د سیند په تماشه دی او د خپل فل دی چې په وروستیو کې ډېر ګډوډ شوی دی اسټرنګي رشقې دی ته وایي اسټرنګي رشقو ته پورته کېږي او داسې ښکار صحیح حساب وي جمعي هم څومره اوبه یې اندازه یې ډېره اندازه ده څنګه چل زیات مشهور دی د خاطر باندې دی یخ دی او آزاد خپل تجارتي اعلانات مو موږ ته وسپارئ موږ په خپلو مخکښو نشراتو ستاسې تجارت ته وده ورکوو د کونړ ټي وي درنو لیدونکو سلامونه خدای دې وکړي تاسې ټول به روغ جوړې وئ اظهار ارمان یم او نن درته د کونړ یوه بله څنډه د کمرې مخې ته راولم او تاسې ته ښایم درنو لیدونکو اوس مهال نو اسداباد ښار د منډکول ساحه کې یم او مخامخ چې هغه معلومیږي دغه د لاهور ډاک پل په نامه یادیږي او بیا خوا دغه غونډۍ چې معلومیږي دا د لاهور ډاک پل دی او دغه سیمه چې ټوله هغه سیمه چې معلومیږي دغه سیمه بیا د لاهور ډاک سیمې په نامه یادیږي نو درنو لیدونکو دلته تاسې به اوس پوښتنه کوئ چې دا ځای څه ډول ځای دی چې موږ ته د کمرې مخې ته راولي په ذهن کې به مو طبعا دا ګرځېدلي وي نو دوستانو دا ډېر یو لوکس او ښکلی ځای دی ښکلې منظره ورکوي دلته په مازدیګر او اوس تقریبا مازدیګر دی د مازدیګر 4:30 بجې دي چې دلته ډیری ځوانان په دغه مازدیګر کې چکر لپاره راځي دلته یو وړوکی او کوچنی غونته هوټل هم شتون لري پورې غاړینه هغه ځای کې مخامخ دغه پله خواته یو هوټل هم شتون لري چې د شیدو ډېر خوندور چای پخوي او ډیری ځوانان د هغې چای خوښوي دلته راځي دغه چای نوشیجان کوي او د سیند غاړې څخه او د دغه منظرې څخه خوند اخلي او بیا نو ماښام لمونځونه هم دلته کوي نه هغه ځای کې یو وړوکی غونته جومات یا مسجد هم جوړ کړی دی چې دغه ځای کې لمونځونه کوي د مازدیګر لمونځ او د ماښام لمونځ هم دغه ځای کې کوي او بیرته ځي دغه رشقې چې معلومیږي هندي یا زیړې رشقې دا هم د دې ځای دغه ځوانان چې په چکر راځي نو دوی ټیکسیواني کوي او وړي راوړي او دا د لاهور ډک فل دی چې په وروستیو کې ډېر ګډوډ شوی دی کمزوری شوی دی نو په اسلامي امارت هم غږ دا دی چې د دغه پل او د دغه سیمې د خلکو غم وخوري او تر څو دغه پل د بیا رغونې کارونه یې ترسره شي تاسې ګورئ دوستانو دلته ډیری ځوانان اوس هم نن د جمعې ورځ ده راغلي دي د دې پل په سر دا چې دا ډېره ښکلې منظره ورکوي نو د دې پل سر ته راځي او دې پل باندې انځورونه اخلي عکسونه اخلي او د خپل چکر څخه خوند اخلي همداراز دا د کونړ لوی سیند دی چې په دې موسم کې اوبه یې اندازه یې ډېره کمیږي ځکه چې د دې نه وروسته نو هوا چې څومره مې یخیږي هغومره د دې سیند اندازه کمیږي دوستانو مانه هیر شو دا مې ونه ویل چې لاهور ډاک بیا په کوم ځای پسې مربوط سیمه ده دا په مرورې ولسوالۍ پسې مربوط سیمه ده چې زیات پکې ماموند او سلارزي ډېره دي او داسې نور ډېر قومونه شته خو په غټه کې ماموند او سلارزي دلته ډېره دي د دې نه اخوا بیا نه هغه مخامخ ځای چې معلومیږي دوستانو دا د ګارداو او د ایسارې په نامه یادیږي د دغه غونډۍ نه ښکته د دې غونډۍ نه ښکته لاهور ډک دی او غوره کې بیا ایساره او هغه دغه ساحه چې ده دا د ګارداو په نامه یادیږي دوستانو اخوا ځو او دغه نورې منظرې هم درته ښیو د دغه سیند په غاړو ډېری ځوانان ناست وي خپلې بنډارې کوي
اینا هغه ځای کې تاسو ته مخکې ما یادونه وکړه چې دلته یو مسجد جوړ کړی دی، دلته لمونځونه کوي او همدغه راز د دې سیند په غاړه ډېر ګڼ شمېر ځوانان ناست وي. دواړو خواو ته نه دا چې د لاهور ډک خواته ځوانان راځي او د خپل بنډار څخه خوند اخلي، بلکې د اسداباد ښار طرف ته هم دغه د سیند کومه غاړه چې ده دغلته هم ډېری ځوانان راځي. ستړی مه شي قاري صاحب، دلته راشه که نه یار. څنګه یې؟ هسې مخامخ وردېږه ما ته. څه حال دی صاحب دی؟ ښه دی؟ د کوم ځای یې؟ ناړۍ. ناړۍ دلته څنګه راغلی؟ دې خوا وردېږه، دې ځای ته وردېږه. ښه مدرسه کې؟ کومه مدرسه کې؟ جواهر کې راغلی. ښه او دلته چکر ته راغلی؟ دا څنګه ځای دی؟ ښه ځای دی. نورو کومو ځایونو ته چکر ته ځې کو یوازې تنها دلته راغلی؟ ډېره مننه، سلامت اوسې. نو دوستانو لکه دغه ورور چې وویل چې مدرسه کې دی او د ناړۍ اوسېدونکی دی او بیا راغلی دلته چکر ته، نو داسې نور هم ډېر شمېر ځوانان دلته راځي چکرو ته، د دې ځای څخه خوند اخلي، د دې ځای منظرې څخه خوند اخلي او بیا دغه ځای کې د اسلامي امارت د ساتونکو پوسته ده چې د دې پول او د دې سیمې څخه ساتنه کوي. نو موږ به له دې پوستې تیر شو ځکه قانون به مراعات کړو، بیا به له هغې وروسته کمران کو او دغه نورې سیمې به هم درته وړاندې کړو. څنګه یې؟ صحت دې ښه دی؟ نوم دې څه دی؟ نوم مې سعادت الله. سعادت الله څنګه راغلی دلته؟ والا یاران سره چکر راوتېستو. چکر دلته دا ځای خوندور دی چې چکر ته خلک راځي؟ ښکلی دی. نور کوم ځایونو ته به چکر تللی یې؟ داسې خاص نه یم تللی، دانګام ته تللی یم چکر باندې. او یې د کوم ځای؟ یې د همدې دم کلي ما. ښه د دم کلي. نو دا سهار ته نږدې ده، په ده خاطر دې ځای ته راځئ چکر ته؟ او ځای څنګه دی؟ خوندور دی؟ ځای خوندور دی. ښه پول ډېر زیات خوځېږي؟ په اجازه دی، سلامت اوسې، ډېره مننه. نو درنو لیدونکو څنګه چې مې یادونه وکړه چې دغه پوستې څخه به راتېر شو، بیا به کمره آن کړو. نو بالاخره دغه پوستې څخه راتېر شو. لومړی به راشو دلته دغه کوم مسجد چې مې یاد کړی و دا به درته وښایم او موږ به پکې لمونځونه هم کوو. دا نو هغه مسجد دی چې د سیند په غاړه ډېر ښه بیکګراونډ ښه ځای برابر شوی دی. دلته بیا دغه خلک لمونځونه کوي او دوستانو اینا هغه مخامخ دغه دوه قاري صاحبان پې ناست هم دي. دغه ځای معلومیږي دلته مخکې د زانګو سیسټم و چې په دې سیمې خلک به په زانګو باندې اسداباد ښار ته پورې وته. بیا د وخت په تېرېدو سره دغه د لرګو پول ورته جوړ شو، د دغه پول څخه اوس استفاده کوي چې ما مخکې مې یادونه وکړه چې دغه پول هم اوس تر ډېره ضعیفه شوی دی او د تګ راتګ چارې پې سختې شوي دي. نو خدای دې وکړي چې اسلامي امارت دغې ته پاملرنه وکړي او د دغه خلکو ځایي مشکلات ورسره حل شي. نور د کونړ سیند دې ځای کې ډېر یو خوندوره منظره برابره کړې ده او دلته چې څوک هم راځي انزما پورې نو یو ذهني سکون ورته میلاویږي. لکه هغه مخامخ چې معلومیږي یو ورور د پله په سر باندې د سیند په تماشه دی او د خپل چکر یا د دغه سیمې څخه ځان ته راغلی دی او خوند اخلي. دلته بیا د راز خبره دا ده چې ډېری دوستان دغه شان لکه دغه ورور چې دی ځان ته راځي او د کونړ سیند سره یو ډول خبرې کوي او د زیاتو ځوانانو د کونړ سیند سره یو ډول انډیوالي یا ملګرتیا یې جوړه کړې ده. همداسې به یې نو څه نو دوستانو زو اوس به ولاړ شو هغه بل خوا به یې وښیو. ما مخکې یادونه وکړه چې دغه پل ضعیفه شوی به د خاطر هندي رشقې یا نورو موټرو کې خلک هغه د پله هغه غاړې ته راځي بیا په پلي مزل یا پیدا راپورې وځي دې خوا ته دې اړخ ته چې کله راشي نو بیا دې سټرنګي رشقې دې ته وایي سټرنګي رشقو ته پورته کېږي او داسې ښکته تر نواباته پورې دغه رشقو کې ځي او خپلو کورونو ته ځان رسوي. او دا موټر چې را روان دی دغه سړک یا دغه سړک پورته د مرورې ولسوالۍ صاحب ته تللی دی چې هغه طرف ته نو بیا د مرورې ولسوالۍ مختلف قسمه ساحې دي. اوله کې ایساره راځي او بیا داسې به ورو ورو ځي داسې نورې ډېرې ساحې راځي. ستړی مه شي. څنګه یې؟ خیر دی. ښه د چا میچ روان دی؟ افغانستان او ساوت افریقا. او څنګه روان دی؟ ښه روان دی. دغه لږ په قلار کې
ښه ښه روان دی ښه دا راته ووایه په کرکټ کې د چا مینوالي محمد نبی ساحل محمد نبی کوم شاټ یا کوم کارکردګي دې ورته خوښېږي بیټینګ سټایل مته بیټینګ سټایل دلته رشقواني کوي ها نو په دې فله باندې پورې وتل بند شوي دي څنګه یو ځای رشقې دلته ولاړي یو ځای اخوا ولاړي او بند پل خراب شوی دی خلک چې فلې راپورې وځي بیا یې تاسې وړئ د دې ځینې پورته په دې کومې سیمو ته پورې تاسې بیا رشقه کې خلک رسوئ چې پورته وړو بیا مرورې ته مرولې ولسوالۍ پورې پورته مروره خو دا ټوله ده لاور ډاګ هم مروره ده بره مروره بیا یو کلی دی هلته بیا ځو هغه کلو ته خلک رسوئ ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان ډېره مننه درنو دوستانو مخکې چې مې یادونه کړې وه چې دلته د چایو یو وړوکی هوټل دی دغه هوټل ته مو راولمه او د دغه هوټل ننداره در باندې کوم سلام علیکم اجازه ده څنګه چل دی چارې ښې دي دا ستاسې دا کوچنی هوټل به دې لیدونکو ته لږ وښیو صحیح ده نو درنو لیدونکو دا ګورئ چپس او پکوړې دا مهال پخېږي او همدغه راز دلته بیا د شیدو دغه د مراورې او د دې ماموندو چای چې دی دا ډېر زیات مشهور دی د ده خاطر باندې دلته ډېر زیات خلک راځي ځکه چې د دې ځای چای ډېر مشهور دی او بیا پکې په چایو کې ګوړه استعمالوي دا د ګوړې هم ډېر زیات مینهوالي نو د ګوړې چای ډېر زیات خلک خوښوي او د ده خاطر باندې ډېر خلک راځي دلته هم نو چپس او پکوړې دي ورسره چټني ده قاري صاحب ته راشه که نه مصروف یې ګوره موږ درله کوم ځای راغلو تا دنیا خلک ویني او دوی ته خو اوس خبرې وکړه که نه څوک به یې وکړي دا سړی څنګه یې وروره ښایي ته به دې خوا راواوړې چې لږ ښکاره شي دې لیدونکو ته چال دی صاحب ښه دی په لږ جګ غږ به وغږېږو چې ستا غږ لیدونکو ته ورسېږي دا راته ووایه چې دغه ځای نن موږ خپرونه په دې بیکګراونډ چې مطلب دلته پل دی سیند دی او ایساره ده لاور ډک دی او دلته خلک چکر ته راځي او خوند دی ته څه نظر لري او د دې رنګه کاروبار څنګه دی دا کاروبار دا دی چې دی یخ دی او آزاد فضا لري پوه شي او خلک مازدیګري کې چکر ته راځي او کور چای او پکوړې د دې ښې دي خلک یې خوښوي نو سیل ته ډېر خلک راځي او کاروبار ښه دی ورسره انشاءالله کاروبار ډېر څو نفر کار کوي دلته دلته موږ 3 نفر کار 3 نفر دلته د کونړ د کومو سیمو څخه خلک راځي طبعا تاسو ته به پته لګي ډېر علاقونه خلک راځي دا بازار چې دی ډېر ګرم دی او دا ځای ډېر یخ دی سیند غاړه ده نو ښه ځای دی پوه شي نو خلک بیا د جمعې څه حساب دی جمعې هم څوک جمعې لږ کمزوری څوک به راځي لږ لږ کمیږي د چایو کار خو به په ژمي کې کوي چایو کار خو ژمي کې صحیح نو په اوړي کې خو د سیند غاړه ده او طب اندازې یخ هم دی نو په اوړي کې هم ستاسې د چای سیزن ښه کړی دی اوړي کې خو چای وي ګوانه وي پوه شي شربت وي کار ښیي ډېر ژمي کې بیا کمزوري کوم پیغام لري مهرباني مننه خیر اوسئ سلامت اوسئ مننه خدای پاونه درنو لیدونکو نو دغه چې ما یادونه کړې وه دغه کوچنی چریکي هوټل دی د دې تر څنګ یو کانټین دی چې په دې کې هم مشروبات دي کیکونه دي او داسې نور ډېر د خرڅ او د پلورلو وړ شیان دي چې دلته خلک استفاده کوي نو زو تاسې ته به نور هم دغه ساحه وښایو چې د دې ځای څومره ښکلې منظره ده د دې تر څنګ درنو دوستانو دا چې د مرورې ځوانانو سره هندي رشقې ډېرې دي نو په دغه اساس باندې دلته د هندي رشقو یو ورکشاپ هم شته چې دې ورور سره بیا موږ ومغږېږو السلام علیکم اجازه ده سال دی ورور ښه یې صحت ښه دی په خیر یې څنګه دی کار څنګه روان دی سال دی کار دی کوه مړه د کاره دې نه وباسو کارونه ښه دي دلته چې ډېری ځوانان په چکر راځي موږ به هم در سره کینو که نه ډېری ځوانان په چکر راځي او ستاسې خوا ته راځي ځکه دلته ستاسې دوکان دی ورکشاپ مو دی نو کارونه مو ورسره څنګه دي او ویل کېږي چې په مرورې ولسوالۍ کې هندي رشقې د ځوانانو سره ډېرې دي همداسې ده او ستاسې کاروبار ورسره ښه دی ښه نو دا به راته ووایي ته څو کلن یې زه یو 14 کلن او همدلته کار کوي مکتب ښوونځی وایي څوم سیم کې
نهم کې بیا د هغې نه وروسته دلته راځي کار کوي. زنده‌باد والا ډېره زیاته مننه. سلامت اوسه. نو درنو دوستانو هغه ګورئ د سیند په غاړه چوکۍ دي د همدغه راز یو ښکلی بیکګراونډ رامنځته شوی او ځوانان راغلي دي چای څښي او د سیند دغه ښکلې منظره خو تاسې ګورئ چې څومره یو ښکلی او په زړه پورې سیمه ده. ځو هغه طرف ته وړو، دلته هم خوندوره ساحه شته. دوستانو دا د هغه رشکو ورکشاپ دی په دې ساحه کې چې دلته نو بیا رشقې جوړیږي او کومې رشقې چې خرابې وي د هغې پرزجات او دغه شان نور سامانالات خرڅېږي او دلته ترمیم کېږي. او شاګرد خو یې وغږېدو. نو درنو لیدونکو هغه مخامخ چې ما مخکې م یادونه کړې وه هغه ایساره ده او دا ساحه چې ده دا ګورئ دا سیند داسې راتاو شوی دی دا د ګارداو په نامه یادیږي او نن د جمعې ورځ ده نو د جمعې په ورځ ډېری دوستان او ځوانان بیا لرو پرتو سیمو ته په چکر وځي نو په دغه خاطر باندې خلک ډېر کم راغلي دي. اوس چې نو څومره خلک راغلي دي هغه د دې ځوان په شان په کرکټ د چې نن د افغانستان او ساوت افریقې میچ دی نو په دغې مصروفه دي. څنګه یې صحت دې ښه دی؟ کرکټ څنګه روان دی؟ راډیو اوري؟ ښه ښه. د چا مینهوال یې په کرکټ کې؟ ګربز مینهوال یې، یعنې خورا لوی شپږیزې دې خوښېږي. ښه ښه. او سبق وایي؟ څوم سیم کې؟ اتم کې. ماشاءالله. دا ښوونځی په همدلته په دې ایساره یا لاهور ډک کې دی کو اسداباد ته پورې وځئ؟ کراله کې. دلته ښوونځی نشته؟ ښه ښه. ته هلته ځې او دلته لیسه ده کو منځنی دی؟ پنځمه پورې؟ ښه ښه شپږمه پورې دی. بیا اخوا اسداباد ته ځئ. ډېره مننه. سلامت. نو درنو لیدونکو دا چې خپرونه مې اوږدېږي اخوا ته هم ډېر ځوانان راځي او دغه ځای ته په چکر باندې هغه ځای کې بنډارونه جوړوي او داسې د دې سیند غاړو ته ډېر شمېر ځوانان یې نن د جمعې ورځ ده ډېرې لرې پرتو سیمو ته تللي دلته نه دي راغلي. زیاتره ځوانان په اسداباد ښار کې اخوا هغه اسداباد ښار دی دوستانو اسداباد ښار کې په ورځنیو کارونو مصروف وي نو مازدیګر کې دا ځای بیا ډېر نږدې دی په دغه خاطر دلته چکر ته راځي او د خپل هغه د ورځې ستوماني دلته وباسي او کله چې د جمعې ورځ وي نو بیا لرې پرتو سیمو ته په چکر وځي. نو دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسوم تر بیا چې اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې زیریږي د یو سوکاله او باد افغانستان په هیله. او درنو دوستانو په اخره کې یوه خبره دی یادوي چې دا ځای ډېر یو خاموشه ځای دی نو دلته په دغه خاطر باندې دا ځای خلک ډېر خوښوي او یو رقم ته سکون ورته میلاویږي. خدای په امان.